دوستانو ما نه یو چا پوښتنه وکړله، وایي مینه جانې وایي تر ټولو سخت کار څه ده؟ تر ټولو مشکل کار؟ نو څه چې زما په ذهن کې ول، څه چې په ما باندې ډېر تېر شوي ول، دا ول زما ځواب ورته دا و چې تر ټولو سخت کار په اوسنۍ وخت کې، په اوسنۍ زمانې کې دا ده چې په یو چا باندې باور کول، په یو چا باندې باروسه کول. نو په اوسنۍ زمانې کې تر ټولو سخت کار همدا ده، ځکه چې انسان پیژندل دومره سخت شوي دي، دومره سخت شوي دي چاته کله کله انسان په خپل ځان هم شک راشي، خپل ځان سړی نشي پیژندلی، نو ته بل څوک به څنګه وپېژنې؟ نو دوستانو په هر چا هېڅکله هم باور مه کوئ، هېڅکله هم اعتبار مه کوئ، او هېڅ چا ته خپل د ضعف نقطې مه وایستئ، هېڅ چا باندې پوره حساب مه کوئ، خپله په پښو ودرېږئ، خپله په خپل ځان باور وکړئ، اعتبار وکړئ، او کوشش وکړئ چې په بل چا باندې باور ونه کړئ، ځکه چې همدا باور او همدا اعتبار دی چې انسان ډېر سخت پښیمانه کوي، ډېر سخت. دوستانو ځینې کسان دي چې تر ټولو لوی دښمن دوی خپل له ځان لپاره جوړ شوي وي. هغه داسې چې دوی وایي چې که زه دا کار وکړم نو خلک به څه وایي، که زه دا کار داسې وکړم نو خلک به راپسې بد رد وایي. نو دا خبره چې کله ته خپل ذهن ته راولي، تر ټولو لوی دښمن ته د خپل ځان لپاره جوړیږي. د خلکو سره ژوند وکړه، خو لیکن د خلکو لپاره ژوند مه کوه، کنې ژوند به دې برباد وي.